او دا نظم ما لیکلی دی تازه دی لا په داسې میډیا باندې ملګرو ته ویلی هم نه دی هغه نظم عنوان دی د دې اوسني وخت عکاسي پکې شوې ده د هغه نظم عنوان دی پښتون نن خو هر پښتون یوسف دی سالار صاحب نن خو هر پښتون یوسف دی خو چې دا یوسف خرڅیږي نه د مصر بازار شته دی نه ابۍ څوک پلار شته دی نه مینه زلیخه شته او نه د حسنۍ چرچه شته خو دا ډېره عجیبه ده سالار صاحب خو دا ډېره عجیبه ده عجیبه ده معمه ده ورته هر سړی نن غل دی ورپسې دی ښه په زغل دی د مغربه تر مشرقه د شماله تر جنوبه د امانه تر کمانه د ډالرو په دې وخت کې د وختونو په دې بټ کې د سرونو په بازار کې خو چې دا یوسف خرڅیږي په یو څو پیسو خرڅیږي پښتون هر ځای کې قتلیږي ښه قتلیږم خو په څه څیز سالار صاحب ښه قتلیږم خو په څه څیز ښه مړ کیږم خو په څه څیز ښځه ټیک د جیزه مړ شوم خو شوم پړولې صاحبه ته مې خرڅ ته مې نیلام کې ته مې بد ته مې بدنام کې رانه شوي څه ګناه ده څه مې تور څه مې خطا ده دا لا څرنګه تهذیب دی دا لا څرنګه ترتیب دی چې پردی راوړی اور به بس زما په سر بلیږي لا تر څو به داسې کېږي پښتون هر ځای کې قتلیږي عجیبه غوندې تصویر دی سالار صاحب چا جوړ کړی تقدیر دی د سړک په لویه غاړه په وښکو باندې لاړه دلته یو ماشوم جړیږي ورپسې هر څوک خندیږي دا پاکه فرښته ده خو د بخ ډیوی مړه ده د ده مخې ته کاسه ده د ده دغه یوه سره ده دا وړوکی شان یوسف دی خو د لوی یوسف ښایسته دی خدای هم په دې بازار کې د هر شو په قطار کې د ده سر هم بولي شوی څنګه چې شوی نو خر شوی دی به هم سبا مړ کیږي خامخا به داسې کیږي پښتون هر ځای کې قتلیږي سالار صاحب لنډه دا چې حیران شوی لنډه دا چې حیران شوی د مودو نه په ځان شوی چې مې قتل روا شوی کوم الهام دی پتا شوی سره وینه مې په وجود کې د مودو نه خولې لګیا دي خو چې څومره یې خوړلې دومره ډېر یم پیدا شوی د دې وخت سترګو کې ځکه زه حسان ازغی شویم که څه وایم یریږم که څه نه وایم مړ کیږم که ځان وپوښتم غدار شم بیا نږدې پسې مردار شم بس د بل په رقم ژوند دی بس د بل په رقم ژوند دی لا څوک غواړي چې ژوند دی خو موږ هم بس د بل په رقم ژوند دی لا څوک غواړي چې ژوند دی یم خو موږ هم دی خپل وجود ته خپله ژړا کړی خپلې وینې مو دې څښلي خپل وجود مو دی خوړلی ځان په ژوند مو وربخلی داسې حد ته رسېدلي چې خپل روح رانه یریږي فرښتې راته جړیږي پښتون هر ځای کې قتلیږي پښتون هر ځای کې قتلیږي مننه